د مولا لنور بلی دی ډیوی د مدرسو هیڅوک نشي ماته ولای ستاري د مدرسو ټول جهان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګروپ تمام ملګرو ته د زړه کومي مسنون سلام می تقدیم کو. د دین وروسته ورسره په ډیر مبارک وخت کې یو ډیره اهمه خبره شریکول غواړم. د الله پاک د راضي کولو په جذبه تاسو یې واورئ، کوشش د عمل وکئ د الله پاک د راضي کولو په جذبه. الحمدلله زمونږ د افغانستان د ولایت ننګرهار ولسوالي رودات قریه بړو خپل د بړو اوسیدونکي ډېر ملګري په پیژني. غیرتي ولس تقریبا د نن 9 کاله مخکې د یو اسلامي مدرسې لپاره چې هغې ته به موږ نوم کېښود دارالایمان والتقوا او دا نوم ورته د قرآن کریم د سورة یونس د آیات نه راویسته، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء کرام هغه دي چې په شا کې ایمان او تقوا وي. تفاعل هم پکې همدا و چې الله پاک آینده کې د دې نه داسې حافظان عالمان او مفتیان فارغ کړي چې د حافظ او عالم او د مفتي د حیثیت سره سره دا د الله پاک یو لوی ولی هم وي. نو تقریبا څو ورځې کېږي چې موږ په ډېر تود کار شروع کړی دی. هغه وخت سره تقریبا 2 کاله مخکې موږ 2 کاره وکړل. یو سنګکاري وکړله او دویم 2.5 لکه کلدارې موږ هغه وخت سره په کوی باندې لګولې وي. نو ټول کار یې پاتې دی. اوس ورځې کېږي چې کار مې په تود روان کړی دی. بل ورځ مې یو انجینر راوستی و د کامې نه، نو هغې وویل چې یوازې په دې چاردیوالۍ باندې 1,20,000 خښتې ته ضرورت دی او دغه شانته سیمټ او یو ټن سیخ هم پکې استعمال کړ د چاردیوالۍ کې چې آینده که سخت بادونه راشي چې بیا دا دیوال چپه نه شي. به هر صورت نو په دې خاطر باندې چې دنیا دارالاسباب ده او الدنیا بالوسایل لا بالفضایل. الحمدلله دین هم شریک دی، د دیني خدمات مو سره شریک دي. نو چې په هر مناسبه یقیني طریقه باندې کیدی شي چې تاسو زمونږ د مدرسې سره همکاري وکړئ په هر مناسب شکل او صورتي، نو ستاسو د کامل همکاري په هیله زه به انشاءالله هر ملګري ته خصوصي دعا کوم الله پاک مو په هر څه کې بشماره برکات نازل وفرمایه. انشاءالله بیا به که د ځینې ملګرو په ذهن کې کومه خبره وي نو د هغې به انشاءالله مستقل جواب ورته زه عرض کړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.